د اسلامي امارت د 4 میلیارد ډالري بودیجې کسر رښتیا امریکا تامینوي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. امرالله صالح ویلي اسلامي امارت په کال کې تر 2.8 میلیارد ډالرو پورې ګټه لري، خو اسلامي امارت د کلنۍ بودیجې له کسر سره مخ دی. امرالله صالح ډیره کړې چې که د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان کې به اقتصادي زلزله راشي. صالح هندي پرنټ ورځپاڼې ته په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هڅه کوي اسلامي امارت د ستراتیژیکو تېروتنو او په افغانستان کې د ناورین د جبرانولو لپاره د تمویل له لارې آرام وساتي. صالح وایي د اسلامي امارت د 4 میلیارد ډالري بودیجې کسر د امریکا لخوا تامینېږي. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان سره یې په تیرو 3 کلونو کې تر 2 میلیارد ډالرو څخه ډېرې مرستې پر بشري برخو لګولې دي. امریکا ټینګار کړی چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو په څیر ښېګڼیزو ټولنو ته ورکول کیږي او ډاډه دي چې اسلامي امارت دا پیسې نه کاروي. امرالله صالح په مرکه کې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو بدلون د اسلامي امارت په لیکو کې جدي اقتصادي ناورین او په افغانستان کې اقتصادي زلزله رامنځته کولی شي. صالح دا هم ویلي چې له ګمرکونو او استخراجي صنایعو څخه اسلامي امارت 2.5 تر 2.8 میلیارد ډالرو پورې ګټه کوي چې د خپل ځواک د پیاوړتیا په ځانګړې توګه د دفاعي لګښتونو، کورنیو استخباراتو او د هیبت الله د دفتر لپاره لګول کیږي. صالح ویلي بایدن میلیونونه ډالر نه لري چې د اسلامي امارت ملاتړ وکړي. هغه د اسلامي امارت د ساتلو لپاره د امریکا د مالیو پیسې ضایع کړې. امریکا په تیرو 3 کلونو کې له اسلامي امارت سره د نقدو پیسو مرستې کړې دي. افغانۍ ورته چاپ کړي او د ځنډول شوو پروژو د پیل او پاسپورټونو برخه کې یې مرستې ورسره کړې دي. درنو لیدونکو له مالتیا مننه.